د کندوز د امنیه قمندانۍ د عملیاتي پرسونل د ظرفیت لوړونې په موخه د پولیسو روزنیز سیمینار پای ته ورسید. د 5 ورځو روزنیزو کورسونو په ترڅ کې ګډونوالو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوې، لکه د بیړني غبرګون، د ځواکونو ځای پر ځای کول، د ځواکونو د احضارولو کچه، د بیړنیو چک پوینټونو جوړول او د استادانو لخوا په ښه توګه د امنیتي تدابیرو نیولو، څو وکولی شي د دغو مواردو په اساس خپله دنده په سمه توګه پر مخ یوسي. د کندوز د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست د چارواکو په وینا د روان کال په لړ کې پر 10,000 بزګرانو د غنمو احصلا شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل شوي دي. دغه مرستې د کندوز د مرکز په کچه د همکارو بنسټونو په همکارۍ ترسره شوي دي. د ښوونځي د زده کړو پای او د خوښې وړ پوهنتونونو ته تګ هیله هغه زده کوونکي چې تازه له ښوونځیو فارغ شوي وایي چې د دوی یوازینی موخه دا ده چې پوهنتون ته په خپله خوښه زده کړو ته دوام ورکړي او خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. د کندوز ولایت د علي اباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د دې ولسوالۍ په 400 اړمنو کورنیو مرستندویو بنسټونو له لوري خوراکي توکي وویشل شي. له بلې خوا ویل کېږي چې د علي اباد ولسوالۍ له مسؤلینو سره په همغږۍ د مستحقو کسانو د سروې چارې د اړوندو مسؤلینو لخوا پیل شوي دي. په کندوز کې د اور وژنې د مسؤلینو ستاینه. د کندوز امنیه قمندان د دغه ولایت د اور وژنې ادارې مدیر او پرسونل د دوی د نه ستړي کېدونکو هلې ځلې او هڅې وستایلې. د اسلامي امارت د حکومت له جوړېدو وروسته د کندوز د اور وژنې مدیریت د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د اور وژنې څه د پاسه 63 پیښې ثبت کړي او د لوی مالي او ځاني زیانونو مخه یې نیولې ده.